سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ یو ځل بیا میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسز باندې موږ او تاسې کورس شروع کړو ویډیوګانې مو پیل کړې وې په هغې درسونو په لړۍ کې موږ او تاسې 8 درسونه ریکارډ کړي وو نننی 9 درس دی په نننی درس یا په نننی ویډیو کې به موږ او تاسې د مارکیټ په لیکویډیټي باندې خبرې وکړو چې لیکویډیټي موږ سره څه شی دی او لیکویډیټي موږ او تاسې سره کار څنګه ترسره کوي راځئ په دې ویډیو کې به مکمل موږ او تاسې په لیکویډیټي باندې خبرې وکړو هغه ملګري چې تیر درسونه یې نه دي تعقیب کړي تاسې کوشش وکړئ چې تیر درسونه تعقیب کړئ تر څو په راتلونکي درسونو کې تاسې ته مشکل نه وي صحیح ده نو راځو په ننني درس یا په نننۍ ویډیو کې موږ تاسې په لیکویډیټي باندې خبرې کړو چې لیکویډیټي ویل کېږي څه ته یا لیکویډیټي موږ سره په مارکیټ کې څه شی دی څو ډوله لیکویډیټي موږ سره موجوده ده په مارکیټ کې او دا به موږ تاسې په چارټ کې به له دې استفاده څنګه کوو او همدارنګه موږ تاسې لیکویډیټي به پیژنو څنګه چې کله په دې ویډیو کې زه تاسې ته وښیم چې دا موږ سره دا لیکویډیټي شوه بای سایډ سیل سایډ ایکول های ایکول لو رینج ټرند لاین لیکویډیټي بیا تاسو ته په مارکیټ کې ښیم په لایف چارټ کې نو بیا به انشاءالله تاسې په ډېر ښه شکل سره ورسره پوه شئ نو بیا هم وایم که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ زما ټلیګرام چینل ته لازمي راشئ هلته تاسې کولی شئ ما سره خپل چارټونه او نور مهم موضوعات د کمنټ له لارې شیر کړئ خلاصو موږ تاسې نن په لیکویډیټي باندې خبرې کړو چې لیکویډیټي موږ سره په مارکیټ کې کار څنګه کوي او لیکویډیټي ویل کېږي څه ته ښه زه به راشم تر ټولو لومړی به ټریډینګ ویو راخلاصه کړم او موږ او تاسې به په لیکویډیټي باندې خبرې وکړو لومړی ځو موږ او تاسې وایو چې لیکویډیټي وایي څه ته یعنې لیکویډیټي څه ته ویل کېږي لیکویډیټي موږ او تاسې هغې ساحې ته وایو چې په هغې ځای کې د سټاپ لازونو ارډرونه پراته یا په هغې ځای کې د ریټل ټریډرانو یا میده یا کوچني کوم ټریډران چې دي د هغې سټاپ لازونه پراته وي مارکیټ راځي هغه سټاپونه ټچ کوي د هغې خلکو سټاپونه هیټ کوي او نور مارکیټ بیرته ځي خپل مسیر ته ادامه ورکړي یعنې لیکویډیټي موږ او تاسې هغې ساحې ته ویلی شي هغه ساحې ته لیکویډیټي ویل کېږي چې په هغې ځای کې د کوچني ټریډرانو د ضرر حدونه پراته یا کوم ځای کې چې دوی تاوان کوي په کوم ځای کې دوی سټاپ لاس ایښي مارکیټ راځي د هغوی سټاپونه هیټ کوي او نور مارکیټ ځي بیرته خپل مسیر ته ادامه ورکوي ځکه ډېر وختونه به تاسې یا په خپله تاسې شاید ورسره مخ شوي یاستئ یا تاسې له چا اورېدلي چې مارکیټ راغی زما سټاپ لاس یې هیټ کو او نور مارکیټ لاړ خپل مسیر ته ادامه ورکړه یعنې ان تر زما ټي پي هم زیات حرکت وکړه نو هغه وجه دی چې په مارکیټ کې تاسې لیکویډیټي نه پېژندلې دا لیکویډیټي داسې کار کوه چې لیکویډیټي راځي په مارکیټ کې سټاپونه هیټ کوي بیا وروسته ځي مارکیټ خپل مسیر ته ادامه ورکوي یعنی مطلب دا چې ریټل ټریډرانو سټاپونه چې کوم ځای کې سټاپ لوز یا د ضرر حدونه چې کوم پراته دي یعنی دا ریټل دا کوچني ټریډرانو میده کوم ټریډران چې دي کوچني د دوی سټاپونه چې په کوم ځای کې پراته مارکیټ راځي یا سمارټ مني راځي د دوی دغه سټاپ لازونه یا د ضرر حدونه چیکي راخلي دوی سټاپونه هیټ کوي چې دې ته موږ تاسې لیکویډیټي وایي چې کله دغه د ریټل ټریډرانو سټاپ لازونه هیټ شي په دې وخت کې سمارټ مني یا غټ ټریډران چې کوم دي هغه انسټیټیوشنل کوم غټه سطحه ټریډران چې دي هغه یا سمارټ مني مارکیټ ته په دې ځای کې داخله کېږي او بیا راځي مارکیټ ته په تیزۍ سره حرکت ورکوي یعنې موږ تاسې لیکویډیټي هغې ساحې ته وایو چې په هغې ځای کې زیاته اندازه د ریټل ټریډرانو سټاپ لازونو ارډرونه پراته یا د هغوی ضرر حدونه پراته ښه راځو موږ تاسې په مارکیټ کې د عموما تاسې باید په مارکیټ کې بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي زده کړئ صحیح ده چې موږ سره بای سایډ لیکویډیټي څه دی او سیل سایډ لیکویډیټي څه دی که چېرته تاسې بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي زده کړئ چې په مارکیټ کې اوس ما سره بای سایډ لیکویډیټي واخیستل شو اوس را سره سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته تر ډېره حده به ستاسې مشکل شي ستاسې مشکل به تر ډېره حده حل شي ښه تاسې به دا دوه یعنی په ډېر دقیق شکل به دا دواړه زده کوئ او په چارټونو کې بیا رسموئ بیا راځو موږ تاسې ایکوال های لیکویډیټي او ایکوال لو لیکویډیټي باندې خبرې کوو ورسره په ټرند لاین لیکویډیټي رینج لیکویډیټي په دې موضوعاتو باندې انشاءالله موږ تاسې خبرې کوو صحیح ده ښه اوس به راشو تر ټولو لومړی موږ تاسې په بای سایډ او په سیل سایډ لیکویډیټي باندې خبرې وکړو چې دا موږ تاسې سره کار په کوم شکل ترسره کوي ښه اوس به راشو موږ تاسې به یو سپلای او ډیمانډ رسم کړو یا سپورټ او ریزسټنس چې په هر نامه تاسې ورته وایي ښه موږ سره به دا څه شي موږ سره دا یو سپلای زون شو ټیک شو دا موږ سره سپلای زون شو او دغه کومه ساحه چې ده دا ساحه موږ تاسې سره څه شو دا ساحه موږ تاسې سره یو ډیمانډ زون شو صحیح شو دا موږ تاسې سره سپلای او ډیمانډ شو زه به دا لږ پورته ویسم تر څو په دغه ځای کې موږ تاسې په دې موضوع باندې ښه وغږیږو
خراب شو. خو اوس راځو چې موږ سره بای ساید لیکویډیټي او سیل ساید لیکویډیټي په کوم شکل کار کوي. راځو مارکیټ موږ سره څه ډول حرکت کوي، یعنی کله چې موږ سره یو ټرین شروع کوي اپ ټرین یا ډاون ټرین، موږ سره مارکیټ چې کله یو کوین لیست کوي یا هر کوین چې راځي نومړی شروع یا هم تاسو یو ټرین فرضو، دا موږ سره چې شو یو اپ ټرین شو، یعنی موږ سره ټرند موږ سره څه ډول دی، موږ سره ټرند اف دی، مارکیټ راځي هایر های او هایر لو موږ سره څه کوي جوړي، هایر های او هایر لو موږ سره جوړي. په دغه شکل باندې مارکیټ څه کوي، مارکیټ موږ سره هایر های او هایر لو جوړي چې هر کله سپلای ته ورسیږي مارکیټ بیرته چیک کا، مارکیټ بیرته چینج اف کریکټر کا، خپل مسیر ته چیک کی، خپل مسیر ته ادامه ورکوي. صحیح شو، خپل مسیر ته څه کوي، خپل مسیر ته ادامه ورکوي. په دې ځای کې زموږ اساسي د پاره چې هر کله مارکیټ دلته موږ سره په دې ځای کې بریک اف سټرکچر رامنځته کړ، ټیک شو، دغه بریک اف سټرکچر شو، ټیک شو، دا موږ سره بریک اف سټرکچر شو او دا هم موږ سره څه شو، بریک اف سټرکچر شو او دغه نقطه موږ لپاره بریک اف سټرکچر شو، ټیک شو، او دا هم موږ اساسي لپاره یو بریک اف سټرکچر شو. چې هر کله مارکیټ په دغه شکل اپ ټرین کې موږ سره حرکت شروع کړ، دا موږ سره څه ډول ټرند دی، اپ ټرند، یعنی مارکیټ بولش دی موږ سره په دې حرکت کې، ټیک شو. د دې بعد مارکیټ څه وکړه، دلته چینج وکړه، چې هر کله یې چینج وکړه نو دا موږ تاسو لپاره څه شو، دا موږ تاسو لپاره یو چوت شو یا چینج اف کریکټر شو، ټیک شو، چوت یا چینج اف کریکټر. وز دلته موږ تاسو سره دغه ځای چې کوم یو دی، دا ساحه چې کومه ده، دا موږ تاسو سره څه ډول لیکویډیټي ده، دا زموږ تاسو لیکویډیټي ده، سیل ساید لیکویډیټي ده، دا موږ سره چې ده، دا موږ تاسو لپاره سیل ساید لیکویډیټي ده، سیل ساید لیکویډیټي په ډبل اس ال سیل ساید لیکویډیټي. دغه لیکویډیټي موږ سره چې ده، دغه لیکویډیټي موږ سره سیل ساید لیکویډیټي ده، ټیک شو، دا موږ سره چې ده، دا موږ سره سیل ساید لیکویډیټي ده. دې رنګ به زه لږ بل رنګ ته واړم تر څو تاسو ورسره پوه شئ. دا به شین ته واړم تر څو دغه نور خطونه چې دي دا ورسره ښکاره شي. صحیح شو، دا به رنګ بل ډول کو، سپین به کو، ځکه چې تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. ټیک شو، دا موږ تاسو سره چې شو، دغه کوم موږ سره چې شو، دغه لو کومه ده، دا موږ تاسو سره سیل ساید لیکویډیټي د مارکیټ په دې ځای کې دی. ښه، مارکیټ دلته فرض کو مارکیټ دا ویني، مارکیټ په دې ځای کې لا دې ځای ته نه راغلی. ښه، دغه کوم ځای چې دی یا دغه کومه لو چې ده، دا موږ تاسو سره چې دی، دا موږ تاسو لپاره سیل ساید لیکویډیټي ده. دا به زه په دغه شکل رسم کوم تر څو تاسو ته ښه دقیق ښکاره شي. دغه نقطه موږ تاسو چې دی، دغه نقطه موږ تاسو لپاره سیل ساید لیکویډیټي ده، ټیک شو، دا موږ لپاره چې دی، دغه ځای موږ لپاره سیل ساید لیکویډیټي دی او دغه چې کوم یو دی دا زموږ تاسو لپاره د بای ساید لیکویډیټي دی، ټیک شو، دا زموږ تاسو لپاره د بای ساید لیکویډیټي دی. دې ته به زه ولیکم بی اس ال بای ساید لیکویډیټي، ټیک شو. مارکیټ په دې ځای کې موږ سره څه وکړل، مارکیټ په دې ځای کې موږ سره راغی یو اپ ټرین یې جوړ کړ، له اپ ټرین نه مارکیټ بیرته راغی ډاون ټرین، دلته موږ سره چینج وکړ، د چینج وروسته مارکیټ څه وکړل، بریک اف سټرکچر، بریک اف سټرکچر. دغه های چې کوم یو دی، دغه لوړه کومه نقطه چې ده، دا موږ ستاسې دپاره د بای ساید لیکویډیټي ده. چیرې د بای ساید لیکویډیټي ده. مارکیټ به څه چل که، مارکیټ چې کله له اپ ټرین څخه ډاون ټرین ته راغی نو په دې ځای کې موږ سره چې جوړېږي، بریک اف سټرکچر جوړېږي، بریک اف سټرکچر جوړېږي. مارکیټ دلته څه چل که، مارکیټ چې کله دغه ډیمانډ زونونو ته چې کېږي راورسېږي، په دې ځای کې اکثریت خلک دې سره چې کېږي، دې سره اکثریت خلک دې سره پوزیشن نیسي. څه ډول پوزیشن له دې سره نیسي، بای پوزیشن په دې ځای کې نیسي، ټیک شو، چې مطلب مارکیټ نور ډیمانډ زون ته ورسېږي، مارکیټ په نور پورته ځي. خو مارکیټ څه چل وکړه، مارکیټ راشي او د دې خلکو په دې ځای کې څه وکړه، مارکیټ ځای کې راشي، زه به دا د بل کې درته وښیم. اوس په دې ځای کې مارکیټ څه چل وکړه، مارکیټ په دې ځای کې لږ بره لاړ شي، چې بره لاړ شي په دې ځای کې د دوی خلکو چې وکړه، د دوی خلکو د سټاپونه په دې ځای کې راواخلي. مارکیټ څه وکړه، په دې ځای کې د دوی خلکو دلته قیمت راورسېږي ډیمانډ زون ته، چې کله ډیمانډ ته ورسېږي مارکیټ لږ پورته لاړ شي، چې کله پورته لاړ شي مارکیټ بیرته راشي، د سیل ساید لیکویډیټي واخلي او مارکیټ نور څه وکړه، مارکیټ په دغه شکل خپل مسیر ته څه وکړه، خپل مسیر ته ادامه ورکړه. په دې ځای کې به ګوره اوس پوه شوي یاستئ، موږ په سیل ساید لیکویډیټي باندې خبرې کړو، صحیح ده. اوس مارکیټ څه وکړل، دغه ټرین موږ سره جوړ شو، چې هر کله ټرین موږ سره جوړ شو، د دې دغه لو موږ سره چې دی، دا زموږ ستاسې سیل ساید لیکویډیټي ده. مارکیټ کې موږ سره چې دی سیل ساید لیکویډیټي ده، صحیح شو، دا موږ ستاسې لپاره سیل ساید لیکویډیټي ده. مارکیټ بیرته راغی له اپ ټرین څخه ډاون ټرین ته چینج شو، چې هر کله له دغه اپ ټرین څخه مارکیټ ډاون ټرین ته چینج شو، د دې های موږ سره چې راځي،
د دې هاي موږ سره بای سیل لیکویډیټي راځي بای سایډ لیکویډیټي دا زموږ اساس څه شو بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ درته څه وکړه مارکیټ چې چینج وکړه بریک اف سټرکچر په دې ځای کې مارکیټ کله چې ته راورسېږي موږ سره ډیمانډ زون ته راورسېږي په دې ځای کې ټریډران چې که مارکیټ لږ پورته لاړ چې لږ پورته لاړ ټریډران وایي چې نور مارکیټ شو نور مارکیټ پورته لاړ په دې ځای کې چې که په دې ځای کې دوی کوشش کوي پوزیشن ونیسي ټیک شو ځکه مارکیټ لږ پورته تللی دی ډیمانډ زون ته رارسېدلی په مارکیټ څه چلو که مارکیټ راشي او دلته د سیل سایډ لیکویډیټي واخلي چې هر کله د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله او دلته موږ سره چې وشو فریک بریک اوټ وشو په دغه ځای کې موږ سره چې کله دغه بریک اوټ وشي او د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل شي په دې ځای کې حتما مارکیټ موږ دپاره چې پرېږدي یا اف ای جي پرېږدي او یا هم موږ سره چې پرېږدي ارډر بلاک پرېږدي دې ته به زه ولیکم اف ای جي یا ارډر بلاک ټیک شو دا موږ ستاسو لپاره چې شو دا زموږ ستاسو لپاره اف ای جي شو مارکیټ څه که مارکیټ بیرته راشي دغه اف ای جي ته نو چې هر کله مارکیټ بیرته دغه اف ای جي ته راغلو نو په دې ځای کې له دې سره ته څه کولی شي په دې ځای کې چې دغه د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل شوه ته په دې ځای کې چې کولی شي ته په دې سره بای پوزیشن نیولی بای پوزیشن به تر کوم ځای پورې هولډ کوئ د بای سایډ لیکویډیټي پورې مارکیټ په څه چل کا مارکیټ دلته بیرته راغی د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو چې مارکیټ نور څه چل وکړه مارکیټ د دغه لیکویډیټي واخیستله د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله او هم مارکیټ یو ډیمانډ زون ته رارسېدلی او د دې سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ څه وکړه مارکیټ واخیستله چې هر کله د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل شي مارکیټ راغی په دې ځای کې دې لوبه سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل دلته چینج اف کریکټر وشو چې کله چینج وشو مارکیټ بیرته راځي په دې مسیر کې موږ ستاسو لپاره اف ای جي یا ارډر بلاک پرېږدي مارکیټ همغه اف ای جي ارډر بلاک ته پول بک کوي چې هر کله پول بک وکړه مارکیټ راځي او نور خپل مسیر ته چې کا نور مارکیټ خپل مسیر ته ادامه ورکړي ټي پی به زموږ ستاسو کوم ځای ټي پی به زموږ ستاسو بای سایډ لیکویډیټي یا بی اس ال بای سایډ لیکویډیټي اوس مارکیټ څه چل کا مارکیټ بیرته چې کله په دغه ځای کې شروع شي تا پوزیشن ورسره ونیو مارکیټ راځي په دغه شکل باندې بیرته حرکتونو ته ادامه ورکړي چې هر کله یې دلته دغه ځای ته ورسېږي نو دلته مارکیټ څه وکړه مارکیټ بیرته راشي دغسې یو حرکت وکړه چې په دې حرکت سره ډېری ټریډران څه کوي ډېری ټریډران په دې ځای کې نور سیل پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي چې کله مارکیټ راشي دلته د بای سایډ لیکویډیټي واخلي چې کله بای سایډ لیکویډیټي واخلي مارکیټ نور راشي بیرته له اپ ټرین څخه ډاون ټرین ته چې شي له ډاون ټرین ته داخل شي یعنی په دې ځای کې چې کله موږ سره یو ټرین شروع شو دا موږ سره څه دی اپ ټرینډ دی چې کله موږ سره یو ټرینډ شروع شو یو بولش مارکیټ بولش حرکت لري دلته چینج اف کریکټر موږ سره وشو دغه نقطه موږ دپاره سیل سایډ لیکویډیټي ده او دا هی چې دی موږ دپاره د بای سایډ لیکویډیټي ده صحیح شو مارکیټ په دې ډاون ټرین کې راغی تر دې ډیمانډ زون پورې راورسېد چې هر کله ډیمانډ زون ته ورسېد دلته مارکیټ بیرته لږ پول بک یعنې مارکیټ لږ پورته ځي یو فیک حرکت موږ سره ترسره کوي چې هر کله دا حرکت ترسره کړه ډېری ټریډران راځي وایي دلته خو ډیمانډ زون ته مارکیټ راورسېد نو په دې ځای باندې باید زه بای پوزیشن ونیسم خو دلته دوی سیل سایډ لیکویډیټي هیره کړې وي مارکیټ راځي او دغه سیل سایډ لیکویډیټي اخلي چې هر کله مارکیټ دغه سیل سایډ لیکویډیټي کلیر کړه سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله نو دې ته بیا موږ تاسې د سیل سایډ لیکویډیټي په ځای چې یوز کوو موږ تاسې صرف ایکس لیکو یعنې ایکس معنا دا چې د دې برخې لیکویډیټي چې شوه د دې برخې لیکویډیټي موږ سره واخیستل شو مارکیټ راځي دلته چینج اف کریکټر ترسره کوي چې هر کله چینج اف کریکټر ترسره کړه نو په دې حرکت کې موږ سره چې مارکیټ چې لري په دې حرکت کې موږ سره مارکیټ اف ای جي ارډر بلاک لري مارکیټ راځي دغه ته پول بک کوي په دې ځای میټینګ انټري ورسره نیولی شي او دغه کومې لو باندې چې دغه د سیل سایډ لیکویډیټي اخیستل شوي دا ځای به ستا څه شي دا ځای به ستا سټاپ لاس شي او دا ځای به ستا انټري شي او ټي پي به ستا کوم ځای ټي پي به ستا نیکسټ لیکویډیټي ګوره مارکیټ کار څه کوي مارکیټ کار دا کوي چې یوه لیکویډیټي واخلي بله لیکویډیټي ټارګیټ کړي مارکیټ حرکتونو د مارکیټ کار همدا دی liquidity to take liquidity to target liquidity واخله او راتلونکي liquidity چیک کړه راتلونکي liquidity target کړه مارکیټ کار همدا دی یعنی مارکیټ چې عموما که فورکس مارکیټ دی که کریپټو مارکیټ دی مارکیټ چلیږي په همدې liquidity باندې یوه liquidity اخلي بله ټارګیټ کوي بله پسې ځان رسوي مارکیټ بلې liquidity پسې څه کوي ځان رسوي اوس په دې ځای کې مارکیټ اپ ټرین او ډاون ټرین ته داخل شو نو دلته خلک پوزیشن نیسي چې هر کله میده ټریډرانو په دې ډیمانډ زونونو باندې ټریډ ونیوه نو دلته راځي مارکیټ د دې لیکویډیټي اخلي چې دا لیکویډیټي موږ سره واخیستل شوه د سیل سایډ لیکویډیټي موږ سره دا موږ سره سیل سایډ لیکویډیټي شوه مارکیټ راغی دغه سیل سایډ لیکویډیټي موږ سره واخیستله چې کله لیکویډیټي واخیستل شي موږ تاسې دې ته صرف ایکس لیکو مطلب معنا دا ساحه څه شوه دا ساحه پاکه شوه خالي شوه
چې کله واخیستل شي مارکیټ راځي چینج تر سره کوي له چینج وروسته مارکیټ زموږ ستاسې انټري ته پول بک کوي یا اف ای جي یا ټر بلاک ته او مارکیټ راځي چې ټارګټ کوي مارکیټ راځي د بای سایډ لیکویډیټي ټارګټ کوي چې هر کله د بای سایډ لیکویډیټي ته قیمت ورسیږي په دې ځای کې ټریډران څه کوي چې هر کله سپلای ته قیمت ورسیږي نو په دې ځای کې ډېری ټریډران څه کوي سیل پوزیشن نیسي خو مارکیټ راشي د دوی لیکویډیټي یا د دوی سټاپ لازونه په دې ځای کې واخلي چې هر کله د دوی سټاپونه اوس ګوره کله چې موږ سره دلته سپلای ته قیمت راورسیږي او دغه ځای چې وکړي دلته قیمت لږ ښکته حرکت وکړي نو ډېری خلک وایي چې نور مارکیټ څه شو نور مارکیټ ښکته لاړ هغوی راشي په دې ځای باندې څه کوه په دې ځای باندې دوی پوزیشن نیسي چې کله پوزیشن نیسي دوی څه چل وکړه زه به دا لږ کلیر کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي سم نه ګور او د دوی دا سپلای هغه چې د چې د دوی دا ځای د دوی سټاپ لاز راځي او د دوی ټي پي کوم ځای د دوی ټي پي دغه ځای زه به دا تاسو ته وښیم تر څو دا دغه خراب شوی دی زه به دا جوړ کړم دوی دلته څه چل کا دوی ګوره په دې ځای کې چې کې دوی دې ځای کې انټري کوي او په دا ځای باندې چې کې په دا ځای باندې خپل سټاپ لاس دي نو چې هر کله مارکیټ راشي د دوی سټاپ واخلي د بای سایډ لیکویډیټي واخلي دا موږ سره چې بای سایډ لیکویډیټي د مارکیټ راشي د بای سایډ لیکویډیټي چیک کړه د بای سایډ لیکویډیټي دلته موږ سره کلیر کړه چې هر کله دغه د بای سایډ دغه ګوره دا های دی موږ سره دا لو نقطه ده او دا موږ سره های دی دلته د لو سیل سایډ لیکویډیټي موږ سره واخیستل شو مارکیټ راغی موږ ته ښه پوزیشن راکړه مارکیټ کور ته موږ سره انټري کوله دلته چې کله مارکیټ راورسېد سپلای زون ته نو مارکیټ په دې ځای کې څه چل کا یا هم مارکیټ دغه بای سایډ لیکویډیټي تر مارکیټ ځای کې لږ ښکته راځي په دې ځای کې ډېری ټریډران سیل پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي د دوی سټاپونه هیټ کا دلته د بای سایډ لیکویډیټي واخیستل چې بي اس ایل واخلي د بای سایډ لیکویډیټي او نور مارکیټ دلته څه چل وکړه مارکیټ دلته چینج اف کریکټر وکړه په دې ځای باندې دا موږ سره څه شو دا موږ سره چوت شو چې چینج اف کریکټر موږ سره مارکیټ وکړه په دې مسیر کې مارکیټ موږ دپاره څه پرېږدي په دې مسیر کې مارکیټ موږ دپاره اف ای جي یا هم ارډر بلاک پرېږدي چې هر کله اف ای جي ارډر بلاک پرېښوده دغه ځای به زموږ ستاسې چې دغه اف ای جي به زموږ ستاسې دغه وي انټري وي مارکیټ بیرته راځي دغه دې ځای باندې به موږ تاسې چیک کړو دې ځای باندې به موږ تاسې اوس دې سره سیل پوزیشن نیسو دغه اف ای جي موږ سره څه شو دا زموږ ستاسې انټري شوله چې کله مو انټري شوله دغه ځای اخري هی موږ ستاسې سټاپ لاس شو ټیک شو دا زموږ ستاسې سټاپ لاس شو او دغه لاندې کوم لیکویډیټي چې ده یا لاین ډیمانډ زون چې دا زموږ ستاسې څه شو دا زموږ ستاسې ټارګټ شو مارکیټ څه چل کا مارکیټ راشي دغه زموږ ستاسې اف ای جي ته پول بک وکړه مارکیټ راځي د اف ای جي ته پول بک کړه او بیرته مارکیټ راځي خپل مسیر ته په دغه شکل باندې ادامه ورکوي نو په دې هیله چې تاسې په سیل سایډ او لیکویډیټي او په بای سایډ لیکویډیټي باندې پوه شوي یاستئ ګورې یو ځلې بیا درته تشریح کوم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې په دې باندې پوه شئ چې بیا په راتلونکي کې تاسې ته چې په راتلونکي کې تاسې ته مشکل نه وي صحیح ده په دې باندې به زه تاسې په دقیق شکل پوه کړم تر څو مشکل تاسې ته بیا پېښ نه شي مارکیټ دلته څه چل کا مارکیټ کې موږ سره یو ټرین جوړ بولش مارکیټ روان دی چې هر کله مارکیټ بولش حرکت کا د دې دغه لو چې ده دا موږ سره سیل سایډ لیکویډیټي ده صحیح شو موږ سره څه دی سیل سایډ لیکویډیټي ده ځکه په دې ځای کې چې کوم ټریډران دوی پوزیشن نیولي دوی دلته مطلب د ضرر حدونه یې پراته یا د دوی سټاپ لازونه دلته پراته نو دغه نقطه موږ سره څه کېږي دا موږ تاسې لپاره سیل سایډ لیکویډیټي کېږي هر کله چې مارکیټ یو های جوړ کړي یوه لوړه نقطه یې جوړه کړه او د دې نه وروسته مارکیټ څه ته داخل شو یو بل ټرین ته د اپ ټرین ډاون ټرین ته داخل شو دلته چینج اف کریکټر وکړه بریک اف سکچر نو دغه ځای موږ دپاره څه شو بای سایډ لیکویډیټي ده دا موږ دپاره څه دی دا موږ دپاره بای سایډ لیکویډیټي ده یا بي اس ایل بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ څه چل کا مارکیټ راځي دلته همداسې راځي کله چې ډیمانډ زون ته یا ارډر بلاک ته راورسیږي دلته ډیمانډ زون یا ارډر بلاک ته مارکیټ راورسیږي په دې ځای کې لږ مارکیټ پورته لاړ شي ډېری خلک په دې ځای پوزیشن ونیسي چې والا قیمت خو ارډر بلاک ته راورسېد یا ډیمانډ ته راورسېد راځي په دې ځای کې بای پوزیشن نیسي خو هغه مارکیټ راشي د دوی دا د سټاپ لاس د دوی سټاپونه واخلي او دلته څه کوي دلته مارکیټ د سیل سایډ لیکویډیټي واخلي چې کله مارکیټ د سیل سایډ لیکویډیټي واخلي نو دې ته بیا صرف موږ تاسو ایکس لیکو ایکس مطلب دا چې دا ساحه څه شوه پاکه شوه د دې ساحې لیکویډیټي واخیستل شو چې هر کله د دې ساحې لیکویډیټي واخیستل شي مارکیټ بیرته راځي یو چینج کا چې کله موږ سره دغه نقطه کې چینج وشي له چینج وروسته په دې مسیر کې موږ تاسو لپاره مارکیټ څه کوي یو اف ای جي پرېږدي یا هم ارډر بلاک پرېږدي مارکیټ راځي بیرته پول بک دغه اف ای جي ته وکړه په دې ځای باندې موږ تاسو چې کله دغه اف ای جي ارډر بلاک باندې موږ تاسو انټري او دغه په کومې لو سره چې د سیل سایډ لیکویډیټي اخیستل شوي دا زموږ ستاسې سټاپ لاس او بره بای سایډ لیکویډیټي زموږ ستاسې څه بای سایډ لیکویډیټي زموږ ستاسې ټارګټ مارکیټ چې کله دلته
اپ ټرین او ډاون ټرین اختیار کړ. په ډاون ټرین سره مارکیټ د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستل شه. اوس دلته چې چینج وشو مارکیټ شي مارکیټ ډاون ټرین څخه اپ ټرین ته روان شو. مارکیټ راځي او دلته څه کوي دلته چې کله موږ سره یو سپلای یا هم بیرش ارډر بلاک ته قیمت رسیږي په دې ځای کې مارکیټ لږ ښکته حرکت ترسره کوي چې په دې سره ډېری ټریډران یا ډېری کسان چې دي یا ډېر کوم کسان چې دي دوی وایي چې مارکیټ خو یو منفي ارډر بلاک یا سپلای ته راورسېد نو په دې ځای کې دوی سیل پوزیشن نیسي. خو مارکیټ څه کوي مارکیټ دلته په مارکیټ کې موږ بای سایډ لیکویډیټي چې وپېژانده دا موږ سره د هایچ کوم دی دا موږ سره بي سیل دی یعنې بای سایډ لیکویډیټي ده. دا ځای مارکیټ راځي دې ځای کې بای سایډ لیکویډیټي اخلي د ځای کې چې د کوچني یا د ریټل ټریډرانو کوم سټاپ لازونه پراتی د دوی انټری څه کوي د دوی سټاپ لازونه ټچ کوي. چې کله دوی سټاپونه ټچ کوي مارکیټ بیرته راشي یو چینج وکړه په دې مسیر کې مارکیټ موږ دپاره یو فی جي یا ډر بلاک پرېښي مارکیټ بیرته راځي زموږ فی جي ته او راځي خپل مسیر ته ادامه ورکړي. دا زموږ ستاسې په دغه شکل باندې موږ سره چې کا سیل سایډ لیکویډیټي او بای سایډ لیکویډیټي کار کا. نو که بیا هم کوم ملګري سره د سیل سایډ لیکویډیټي او د بای سایډ لیکویډیټي مشکلي نو حتما یې راته ووایي تر څو په راتلونکي درس کې بیا په دې باندې موږ تاسې خبره کړو. خو اوس به موږ تاسې راشو په ایکوال های لیکویډیټي او په ایکوال لو لیکویډیټي باندې په بل درس کې ځکه خبرې وکړو چې اوس هم ویډیو زیاته شو. اوس به راشو موږ تاسې به د بای سایډ لیکویډیټي او په سیل سایډ لیکویډیټي باندې به موږ تاسې څه وکړو موږ تاسې به په چارټونو کې عملاً وګورو. صحیح شو. د دې نه به زه یو سکرین شاټ هم واخلم تاسې سره به بیا شیر کړم تر څو تاسې په دې باندې ښه شکل باندې پوه شئ. ټیک شو. اوس به موږ تاسې راشو او شروع به له همدې ځای وکړو. ګورئ اوس دلته د دې ځای نه به شروع وکړو موږ تاسې. ټیک شو. د دې ځای نه به موږ تاسې په دې بي ټي سي چارټ دی تاسې راشئ بي ټي سي چارټ چک کړئ. په دې ځای کې موږ سره څه شوی دی په دې ځای کې دغه موږ ستاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر راځي. ټیک شو. دا زموږ ستاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر شو. دې ته به زه ولیکم بي او اس. دا زموږ ستاسې څه شو دا زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر شو. د دې رنګ به زه شنه ته واړم تر څو په دقیق شکل تاسې ته ښکاره شي چې ښه یو څه شی ترې زده کړئ. دا نه دی صحیح. دا رنګ هغه وختینی رنګ ډېر ښایسته و چې ما کوم پکې رسم کړی خو هغه دغه دی. ټیک شو. دا موږ لپاره څه شو دا زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر شو. له بریک اف سټرکچر وروسته مارکیټ موږ سره څه وکړل مارکیټ دغه ځای موږ سره چینج اف کرکټر وکړو. ټیک شو. دا نقطه د مارکیټ څه شی ده دا نقطه د مارکیټ موږ سره ده چینج اف کرکټر. صحیح شو. چې هر کله چینج اف کرکټر موږ سره ترسره شي موږ تاسې څه ویلي موږ تاسې ویلي چې په دغه روند کې دغه ځای کې موږ سره څه دی دا زموږ ستاسې ارډر بلاک او د ایف جي ده. مارکیټ دلته څه کړي دي مارکیټ په دې ځای کې ارډر بلاک او ایف جي جوړ کړي. صحیح ده. دغه شین کینډل یا د سور کینډل موږ سره څه دغه شین کینډل موږ سره څه راځي دا زموږ ستاسې ارډر بلاک دی. ټیک شو. دا زموږ ستاسې څه دی دا زموږ ستاسې ارډر بلاک دی. دې ته به زه ولیکم او بي. صحیح شو. دا به شنه رنګ ته واړو دا زموږ ستاسې او بي شو. دې ته به زه ولیکم ارډر بلاک پلس او بي. ټیک شو. دا زموږ ستاسې پلس او بي شو ارډر بلاک. دا زموږ ستاسې څه شو دا زموږ ستاسې ارډر بلاک ځکه دلته چینج شوی دی که نه چې کله چینج ترسره شو دا زموږ ستاسې خود ارډر بلاک شو. دا ځای مو ارډر بلاک راځي او د ارډر بلاک پسې متصل موږ تاسې څه لرو موږ تاسې ایف جي لرو یا فیر ویلیو ګیپ یا خالیګاه موږ تاسې څه کوو خالیګاه موږ تاسې لرو چې د خالیګاه موږ تاسې په همدې ځای څه کوو همدې ځای پرېږدو ځکه مارکیټ یو ځل دې خالیګاه ته راغلی خو که دې ځای پورې تاسې راوړی هم مشکل نشته. دا زموږ ستاسې څه شو دا زموږ تاسې فیر ویلیو ګیپ شو. دې ته به زه ولیکم فیر ویلیو ګیپ یا ایف جي. مارکیټ کې چې هر کله بریک اف سټرکچر وشو دا موږ سره څه دی دا موږ تاسې لپاره یو اپ ټرین دی. صحیح شو. موږ تاسې دا منو چې دا موږ تاسې لپاره یو اپ ټرین دی. د دې دغه نقطه موږ لپاره څه دی دغه نقطه موږ تاسې لپاره د سیل سایډ لیکویډیټي ده. کومه لیکویډیټي ده د مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي ده. مارکیټ دلته څه چالو کړه دې ته به زه ولیکم سیل سایډ لیکویډیټي. مارکیټ کې دغه نقطه موږ سره څه ده دا نقطه مارکیټ کې موږ سره سیل سایډ لیکویډیټي ده. اوس دلته اپ ټرین او په دې ځای کې مارکیټ بیرته راغی ډاون ټرین ته دلته موږ ستاسو لپاره چینج اف کرکټر بل رامنځته کېږي یعنې دا په غټ ټایم فریم 4 هاور ټایم فریم کې دی ښه. دا زموږ ستاسې په غټ ټایم فریم حساب کې بل چینج اف کرکټر شو چې هر کله دغه زموږ ستاسې چینج اف کرکټر شو صحیح ده. دې ته به زه ولیکم چینج اف کرکټر چوچ. ټیک شو. دا زموږ ستاسې لپاره چینج اف کرکټر شو. اوس مارکیټ څه کړی دی مارکیټ چې کله دغه ارډر بلاک ته راورسېد مارکیټ ډېری خلکو به په دغه یو سور کینډل چې جوړ شوی دی او پسې په دغه نور کینډلونه جوړ شوي دي ډېری خلکو به په دې ځای کې څه کړي ډېری خلکو بیا ډېرو کسانو به په دې ځای کې بای پوزیشن نیولې ځکه که چېرته مارکیټ دغه ارډر بلاک ته راغی او ته بیا کوچني ټایم فریم ته لاړ شي نو دلته موږ سره حتما په کوچني ټایم فریم کې څه شوی دی چینج اف کرکټر شوی دی. صحیح ده چې ته بیا کوچني ټایم فریم ته راشي اوس دغه درې سرو کینډلو سره مارکیټ ښکته راغی دغه ارډر بلاک ته خو دغه ارډر بلاک یې موږ سره څه که ماتې نه کړو وروسته
درې دانې فور هاور شنه کینډل یا بولش کینډل موږ سره جوړ شوي دي چې حتما تاسې کوچني ټایم فریم ته راشئ په دغه ارډر بلاک باندې مارکیټ موږ سره څه چل کا مارکیټ موږ سره چینج کړی دی په کوچني ټایم فریم کې خو مارکیټ دلته کوم شی نه دی کړی چې هغه ترې پاتې دی هغه د سیل سایډ لیکویډیټي ته چې مارکیټ نه ده کلیر کړی یعنی مارکیټ دغه لیکویډیټي نه ده اخیستې مارکیټ څه چلو که مارکیټ راغی او په دغه نقطه کې مارکیټ څه وکړل په دې نقطه کې مارکیټ دغه د سیل سایډ لیکویډیټي چیک کړه د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله چې هر کله سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته اوس د مارکیټ دغه نقطه چې کومه ده دا موږ سره څه دی دا موږ سپاره بیرته دغه نقطې دا وړې نقطې چې دا زموږ ستاسې بریک اف سکچر دی ټیک شو دا زموږ ستاسې بریک اف سکچر دی دا هم زموږ ستاسې بریک اف سکچر دی ټیک شو دا ټولې نقطې زموږ ستاسې چې دي بریک اف سکچر دي او همچنان دا هم زموږ ستاسې یو بریک اف سکچر دی ټیک شو چې کله دغه نقطې زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر دي دلته زموږ ستاسې چینج اف کریکټر کومه نقطه ده چینج اف کریکټر زموږ ستاسې دا نقطه ده چې هر کله مارکیټ دغه چینج وکړه په دغه روند کې موږ سره مارکیټ دغه چیرته پریښي دي په غټ ټایم فریم کې دلته اوس موږ تاسې دلته کوچني ټایم فریم کې هم موږ تاسې کتلی شو چې هر کله موږ تاسې دغه لیکویډیټي کلیر شو موږ تاسې راځو کوچني ټایم فریم ته ځکه مقیمت ارډر بلاک ته راغی د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته کوچني ټایم فریم ته چې ته راغلی په دې کې خود تا سره چینج شو په دغه سره کینډل او په دې شنه کینډل کې مارکیټ څه کړی دی مارکیټ اف جی ارډر بلاک ته راغلی او همغه ثاني خپل مسیر ته څه کړی دی خپل مسیر ته ادامه ورکړي چې کله دغه چینج موږ سره ترسره شو دغه چینج د چینج وروسته په دې ځای کې موږ سره بل څه ترسره شوی دی بریک اف سټرکچر ترسره شوی دی ټیک شو چې کله بریک اف سټرکچر ترسره شو د مارکیټ نیکسټ لیکویډیټي یعنی مارکیټ نیکسټ حرکت موږ تاسې څنګه بشبیني کولی شو چې دلته موږ سره څه جوړ دی دلته موږ سره د بای سایډ لیکویډیټي ده یعنی مارکیټ په دغه بای سایډ لیکویډیټي اخلي چې دې ته موږ تاسې وایو بای سایډ لیکویډیټي بی سیل دا زموږ ستاسې څه شو بی سیل شو د بای سایډ لیکویډیټي شوه مارکیټ په څه چل کا مارکیټ په راځي او دغه د بای سایډ لیکویډیټي یا بی سیل لیکویډیټي چې دی دا به کوم اخلي صحیح شو مارکیټ دا موږ سره ټرین اپ راغی مارکیټ ډاون ټرین ته دلته اف جی نه بیرته سپورټ خو مارکیټ راغی په دې ځای کې ارډر بلاک ته ورسې په ارډر بلاک باندې څومره سپورټ شوی دی خو نه مارکیټ څه وکړل مارکیټ یو کار په ارډر بلاک کې نه و کړی چې هغه د سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ نه واخیستې مارکیټ راغی په دغه نقطه کې د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته چې هر کله د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته په دغه ځای کې دغه درې څلور کینډل چې په دې باندې حتما موږ سره چینج اف کریکټر شتون درلوده نو مارکیټ بیرته راغلی په دې ځای کې ګوره کوچنه کې اف جی لرو مارکیټ راغلی دې کوچنه کې اف جی ته او مارکیټ بیرته څه شوی دی پورته سپورټ شوی اوس نیکسټ حرکت چې موږ تاسې وایو زموږ ستاسې نیکسټ حرکت په د مارکیټ دی چې دا به بای سیل لیکویډیټي ټارګټ کوي یعنی 1,10,000 پورې به بي ټي سي په اسانۍ سره چې کې حرکت کوي چې اوس 1,10,000 دی ټیک شو دا زموږ ستاسې سیل سایډ لیکویډیټي دا زموږ ستاسې بای سایډ لیکویډیټي اوس را درومو مارکیټ اف جي ارډر بلاک ته راغی فور هاور ارډر بلاک ته کنه او دلته څه وکړه دلته د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته اوس راشه 15 منټ ټایم فریم ته اوس په راشو 15 منټ ته او په دې کې به موږ تاسې څه وګورو په دې کې به موږ تاسې مارکیټ دلته څه وکړل مارکیټ په دې دغه کوم خط چې دی دا زموږ ستاسې څه دی دا زموږ ستاسې لیکویډیټي ده مارکیټ چې دی دا زموږ ستاسې د سیل سایډ لیکویډیټي په دې ځای کې اخیستل شوی په دې ځای سره موږ تاسې سیل سایډ لیکویډیټي اخیستې په دې ځای کې ګوره تاسې یو بل مهم شي ته پاملرنه وکړئ اوس دلته په د حرکت په دې ځای پورې چې دا کوم حرکت چې په دې کې سیل سایډ لیکویډیټي نه اخیستل ځکه سیل سایډ لیکویډیټي موږ سره په دې نقطه کې ده مارکیټ راغلی په دې ځای کې چینج اف کریکټر کړی دلته هم اف جي پرېښي هم ارډر بلاک خو مارکیټ دلته یو کار لا نه و کړی چې هغه د سیل سایډ لیکویډیټي نه واخیستې مارکیټ راغی د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته چې هر کله د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته و چې ته 15 منټ ټایم فریم ته راغلی وې 15 منټ ټایم فریم ته نو 15 منټ ټایم فریم کې زموږ ستاسې چې دغه زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر و چې دا بریک اف سټرکچر شو دغه نقطه زموږ ستاسې چې چینج اف کریکټر و په دې ځای کې موږ تاسې ولې پوزیشن نیسو دې ځای کې موږ تاسې دا چینج اف کریکټر او بریک اف سټرکچر ولې رسمو دلته خو موږ سره نه ارډر بلاک شته نه یو شی اوس دلته مارکیټ راغی د سیل سایډ لیکویډیټي مارکیټ واخیستله هم ارډر بلاک ته قیمت راغلی دغه غټ ارډر بلاک ته هم مارکیټ څه کړي دي مارکیټ د سیل سایډ لیکویډیټي اخیستې چې مارکیټ د سیل سایډ لیکویډیټي اخیستې مارکیټ په دې مسیر کې څه کړی چې دا موږ سره بریک اف سټرکچر شو صحیح شو دې ته به زه ولیکم بي او اس دا مارکیټ بي او اس دی او دغه د مارکیټ څه شی دی دغه د مارکیټ موږ سره چینج اف کریکټر دی یا چوچ دی ټیک شو دا زموږ سره لپاره د مارکیټ چوچ دی نو چې دا موږ سره مارکیټ چوچ وکړه په دې مسیر کې موږ سره مارکیټ څه کړی دی دا زموږ ستاسې لپاره یو ارډر بلاک دی دغه سور کینډل ټیک شو دا زموږ ستاسې څه دی دا زموږ ستاسې یو ارډر بلاک دی له ارډر بلاک وروسته موږ تاسې یو غټ اف جي لرو که نه لرو یې که نه دا زموږ ستاسې څه شو فیر ویلیو ګیپ شو نو دې ته به زه ولیکم فیر ویلیو ګیپ اف یو جي مارکیټ څه چم وکړه
مارکیټ ګوره په 15 منټ ټایم فریم ته چې کله راغللو نو مارکیټ دلته موږ دپاره ښایسته انټري راکوله ټیک شو مارکیټ ځای کې موږ سره پارچې وکړو مارکیټ دلته موږ دپاره انټري راکوله اوس دې ځای کې موږ او تاسې ټارګېټ کومه نقطه کوله ټارګېټ موږ او تاسې دا پورته څومره لیکویډیټي چې بیا موږ او تاسې نور وایي دا زموږ او تاسې ټارګېټ و یعنې دا به زه راشم بیا به فور هاور چارټ کې بیا تاسې تشریح کړم تر څو تاسې په دقیق شکل په دې باندې پوه شئ او بیا په آینده کې تاسې سره مشکل نه وي ګورئ ښه نن موږ او تاسې عموما په بای سایډ لیکویډیټي او په سیل سایډ لیکویډیټي باندې خبرې وکړې ټیک شو سیل سایډ لیکویډیټي او بای سایډ لیکویډیټي موږ او تاسې سره کله جوړیږي مهمه دا ده چې ته په مارکیټ کې دا درک کړې چې ما سره بای سایډ لیکویډیټي کومه ساحه ده او سیل سایډ لیکویډیټي ما سره کومه ساحه ده اوس دا مارکیټ چې موږ تاسې تحلیل کوو دغه ډیټا یعنی دا کومه ډیټا چې موږ تاسو ته ښکاره کېږي خو دې راځو موږ تاسې په همدې ډیټا باندې د خپل چارټ یا څه چې موږ زده دی دا تحلیل کوو مارکیټ په دې ځای کې څه کړی دی بریک اف سټرکچر یې کړی له بریک اف سټرکچر وروسته موږ سره چینج اف کرکټر څه شو وشو چې هر کله چینج اف کرکټر وشو دغه موږ تاسې لپاره یو ټرین فرض کولی شو دا زموږ ستاسې څه دی یو ټرین دی اپ ټرین دی یا بولش دی مارکیټ نو چې کله مارکیټ بولش دی په دې ځای کې مارکیټ هم اف ای جي پرېښود هم ارډر بلاک پرېښود او دغه کومه لو چې ده دا لو موږ دې لو ته موږ تاسې وایو سیل سایډ لیکویډیټي سیل سایډ لیکویډیټي اس اس ال سیل سایډ لیکویډیټي ټیک شو چې هر کله مارکیټ ته سیل سایډ لیکویډیټي پرېښود او مارکیټ همداسې پورته روان شاید مارکیټ دلته بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر جوړوي مارکیټ دلته شاید څه کړي مارکیټ دلته شاید بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر ښه بخښنه ډېر کړې دلته یو څوک راغلي و هغوی سره مصروف شوم ښه راځو موږ او تاسې د بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي باندې خبرې وکړلې ګورئ موږ او تاسې سره څه شروع دی موږ او تاسې سره یو ټرین شروع شو صحیح شو بریک اف سټرکچر چینج اف کرکټر وشو نو دا موږ او تاسې فرضولی شو چې دا موږ او تاسې لپاره څه دی یو اپ ټرین دی یعنې مارکیټ بولش دی چې هر کله مارکیټ بولش شو دلته موږ سره چینج وشو یا بریک اف سټرکچر وشو یا موږ او تاسې دا فرض کړل چې دا موږ سره مارکیټ موږ سره بولش دی نو د دې دغه لو چې کومه دا لو موږ سره څه راځي سیل سایډ لیکویډیټي راځي دا موږ تاسې فرضولی شو چې دا موږ سره سیل سایډ لیکویډیټي دی ځکه دا موږ سره سیل سایډ لیکویډیټي دی چې یو خو د دې ځای نه ټرینډ څه شوی دی شروع شوی دی چینج اف کرکټر یې له دې وروسته کړی دی چې دا له ډاون ټرین اپ ټرین ته مارکیټ تللی دی صحیح شو چې کله موږ سره چینج اف کرکټر وکړه دغه ځای موږ لپاره ارډر بلاک او اف ای جي شو مارکیټ راغی یو های جوړ کړ ټیک شو شاید له دې وروسته موږ سره مارکیټ دلته بل بریک اف سټرکچر کړی وای بل بریک اف سټرکچر بل بریک اف همداسې مارکیټ پورته تللی وای که نو بیا وروسته چینج اف کرکټر کړی وای خو مارکیټ څه وکړل د دغه چینج اف کرکټر وروسته مارکیټ بیرته څه وکړل یو بل چینج اف کرکټر وکړه چې کله دغه چینج اف کرکټر مارکیټ وکړه نو دلته موږ سره د دې لو سیل سایډ لیکویډیټي شوه او د دې قیمت های موږ سره څه شو بای سایډ لیکویډیټي شوه اوس چې کله موږ سره په مارکیټ کې بای سایډ لیکویډیټي جوړه شوه او سیل سایډ لیکویډیټي جوړه شوه مارکیټ ته څنګه چینج یې وکړه په دې ځای باندې موږ سره ارډر بلاک او چې راځي دغه داسې موږ ستاسې ارډر بلاک او اف ای جي راځي اوس دغه نقطه موږ سره چې راځي دغه کوم کینډل چې دی دا زموږ ستاسې ارډر بلاک راځي او دې کې دلته دا کوچنکه کومه ده دا زموږ ستاسې اف ای جي راځي صحیح شو مارکیټ راغی په دې ځای کې مطلب دا زموږ لپاره یو بل بریک اف سټرکچر و دلته اف ای جي ته هم راورسېد مارکیټ راغی چې کله په دغه نقطه کې موږ دپاره دا چینج یې وکړه د چینج وروسته بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر کله چې دغه کوم سور کینډل جوړېده په دې ځای کې مارکیټ څه کړي دي په دې ځای کې مارکیټ بیرته پورته خواته تللی دی یعنې که چېرته په دې ځای کې تاسې ځیر شئ په دې ځای کې مارکیټ څه کړي دي په دې ځای کې مارکیټ په کوچني ټایم فریم کې چینج اف کرکټر هم کړی دی خو مارکیټ نه دلته یو کار پاتې چې مارکیټ نو ترسره کړی هغه لیکویډیټي اخیستلو یعنې مارکیټ لیکویډیټي نو اخیستې نو چې مارکیټ لیکویډیټي نو اخیستې که دلته چینج هم وشو نو دا زموږ لپاره څه دی مهم نه دی یعنې مارکیټ دلته موږ سره څه کړی لیکویډیټي یې نو اخیستې چې هر کله مارکیټ دغه سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته نو موږ داسې په دې پوهېږو چې مارکیټ راغی ارډر بلاک او اف ای جي ته راغی او د سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله نو بیا ته راشه په کوچني ټایم فریم کې په دې حرکت کې ته صرف چینج پسې وګرځېږه او بیا چې له چینج وروسته اف ای جي رسمه کوه په همغه اف ای جي باندې ته څه واخله په همغه اف ای جي باندې خپل انټري لیمیټ ورته کېده نو مارکیټ به راځي او همغه ستا انټري به اخلي او بیا به مارکیټ پورته ځي ښه اوس ګورئ دلته موږ تاسې دوه مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه سیل سایډ لیکویډیټي بای سایډ لیکویډیټي و چې مارکیټ کله دغه د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته ته به راشي کوچني ټایم فریم ته خپل ټایم فریم به څه کوي خپل ټایم فریم به چینج کړي یو وجه دا ده چې ته ټایم فریم چینج کوي یو خو دا چې مارکیټ ستا چي ته رارسېدلی دی مارکیټ ستا ارډر بلاک ته څه شوی ستا ارډر بلاک ته رارسېدلی دی او بل مارکیټ چې کله ستا دغه ارډر بلاک ته رارسېدلی مارکیټ په دې ځای کې د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته
نو مارکیټ کې ته په دې ځای کې صرف چې ګوره صرف یو چینج اف کریکټر پسې وګوره مارکیټ دلته بریک اف سټرکچر وکړه دلته بیرته موږ سره څه وکړو چینج اف کریکټر وکړه په دغه چې کله چینج اف کریکټر وشو دغه کومه نقطه چې ده دا زموږ ستاسې چې شو ارډر بلاک شو دا زموږ ستاسې اف ای جي شو مارکیټ له دومره اوږده حرکت وروسته تقریبا له څو نوي زرو نه له 9 نوي زرو نه تللی تر دې حده پورې ګوره تر څو پورې تللی تر 1,02,500 پورې مارکیټ بیرته راغی زموږ ستاسې 9 نوي زرو ته انټري ته راغی او چې کله موږ ستاسې اف ای جي ته راغی په دغه اف ای جي باندې تا کولی شو له دې سره بای پوزیشن ونیسي او ستا ټي پي به شي ستا ټي پي به بل بای سایډ لیکویډیټي چې چیرته ده ستا به هغه ځای به ستا ټي پي او ستا سټاپ لاس به کوم ځای ستا سټاپ لاس به دغه لوی اوس په دې ځای کې چې کله قیمت ارډر بلاک ته رارسېدلی دا قیمت ارډر بلاک ته راورسېد مارکیټ بره نه په تیزۍ سره راغی ارډر بلاک ته راورسېد نو مارکیټ په دې ځای کې څه کړی دی مارکیټ چې کله ارډر بلاک ته راورسېد دی په کوچني ټایم کې څه شو بریک اف سټرکچر شو او دی څه شو دی موږ سره چینج اف کریکټر شو اوس که تاسې صرف په ارډر بلاک باندې پوزیشن نیوئ نو دغه ځای ستاسې څه شو دغه ځای ستاسې بریک اف سټرکچر شو دا ستاسې چینج اف کریکټر شو نو چې دغه ځای ستا بریک اف سټرکچر شو هغه د چینج اف کریکټر شو نو ته خو به اوس باید د انټرۍ دپاره په همدې ځای باندې څه وکړي په همدې ځای باندې انتظار وکړي دغه ځای به ستا ارډر بلاک راځي او دغه ځای به ستا اف ای جي راځي مارکیټ څه چل وکړه خو دغه ځای موږ دپاره اوس دلته چینج هم وشو خو دا موږ دپاره مهم نه دی اوس که چیرته تا صرف لیکویډیټي کنسپټ ستا نه زده نو بیا ستا دپاره مهم ځکه دی چې ته وایې چې راشه دلته چینج هم وشو په دې مسیر کې ما سره ارډر بلاک هم شتون لري اف ای جي هم شتون لري د دې نه ښه چانس به بل کومې وي خو دلته مارکیټ یو کار لا نه و کړی هغه کار پسې مارکیټ مجبور و چې باید لاړ شي هغه څه د سیل سایډ لیکویډیټي وه مارکیټ راغی دلته که څه چینج هم کړه خو مارکیټ راغی په دې ځای کې څه وکړل په دې ځای کې د سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته بیا چې کله سیل سایډ لیکویډیټي واخیسته شو په دې مسیر کې که مارکیټ هر څومره لاندې راته ته به دلته چې ګوري ته به دلته اخیرنی بریک اف سټرکچر په کوچني ټایم فریم کې ګوري چې هر کله دغه بریک اف سټرکچر های تا سره سوپ شو یعنی چینج وشو نو دغه اوس تا دپاره صحیح چینج اف کریکټر دی یعنی مارکیټ اوس بیرته له ډاون ټرین څخه اپ ټرین ته داخلیږي ولې له ډاون ټرین څخه اپ ټرین ته داخلیږي یو دا چې مارکیټ ستا اف ای جي ارډر بلاک ته راغلو دلته یې څه وکړل دلته یې د سیل سایډ لیکویډیټي راټوله کړه ویې ایستله او مارکیټ راغی زما دپاره په کوچني ټایم فریم کې چینج اف کریکټر وکړه له دې چینج اف کریکټر وروسته مونږ تاسې دې سره چیک کړو مونږ تاسې له دې سره اف ای جي او ارډر بلاک رسم کړل مارکیټ له دې حرکت وروسته راغی زموږ خود اف ای جي کې مارکیټ په یو کینډل سره ټایپ شو او نور مارکیټ پورته لاړ نو دغه موږ تاسو سره چې د بای سایډ لیکویډیټي او سیل سایډ لیکویډیټي په دې ویډیو کې ما صرف تاسو ته د بای سایډ او سیل سایډ لیکویډیټي ځکه در پیژندل چې د بای سایډ لیکویډیټي او د سیل سایډ لیکویډیټي موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی خصوصا په هغه وخت کې چې کله موږ سره له اپ ټرین څخه ډاون ټرین ته له ډاون ټرین څخه اپ ټرین ته موږ شي کوو داخليږو نو دا شو موږ سره د بای سایډ لیکویډیټي او دا شو موږ تاسو لپاره سیل سایډ لیکویډیټي په دې هیله چې تاسو پوه شئ اوس په مارکیټ څه چل کا مارکیټ په دلته رسیږي مارکیټ په دې ځای کې دغه ډول حرکت تر سره کوي ښه زه تاسو ته وښیم مارکیټ په دې ځای کې لږ راشي په دغه شکل سره بیرته مارکیټ پورته لاړ شي ټیک شو چې کله مارکیټ پورته لاړ شي دغه ځای به زه لږ ښه رسم کړم ښه دا به زه داسې ښه ویسم دا د بای سایډ لیکویډیټي ښه مارکیټ په دلته څه چل وکړه مارکیټ اوس دې ځای نه به دا به مارکیټ په لږ لاندې راشي چې کله راغی دلته به یو بل چیک یو بل بریک اف سټرکچر به وکړه بریک اف سټرکچر وروسته به دلته کوم ځای ته ورسېږي دلته به دغه ځای به ډېر خلک خپل یو سپلای زون فرض کړي ارډر بلاک په فرض کړي مارکیټ په راشي په دې ځای به یو کوچنکه داسې حرکت وکړه شاید په دې کې بیا چې کوچني ټایم فریم کې ته وګورې شاید چینج هم وکړه خو مارکیټ څه کړي دي مارکیټ د بای سایډ لیکویډیټي نه ده اخیستې چې هر کله مارکیټ دلته د بای سایډ لیکویډیټي واخیسته او د دې وروسته چینج وکړه نو دغه اوس ستا دپاره صحیح چینج شو دا وینې دغه ځای ستا دپاره چې شو دغه ځای ستا دپاره صحیح چینج شو اوس په دې مسیر کې به ته څه وکړې په دې مسیر کې به ته یا ارډر بلاک یا اف ای جي پیدا کړې په دې ځای کې به ته څه وکړې یا هم ارډر بلاک یا هم اف ای جي به ته په دې کې پیدا کړې خو دې په دې اف ای جي ته به مارکیټ بیرته څه کړي د دې اف ای جي ته به مارکیټ پول بک کوي چې هر کله دغه اف ای جي باندې به ته انټري لیمیټ کې په دغه شکل به ته راشي صحیح شو په راشي شارټ پوزیشن به په خو دې په همدې دغه باندې ونیسي په دې ترتیب باندې او تر نیکسټ لاندې کوم ځای پورې چې هر کله چینج وشو چې چینج تر سره شو بیا زموږ ستاسو لپاره سیل سایډ لیکویډیټي کوم ځای راځي چې کله چینج وشو بیا زموږ ستاسو لپاره سیل سایډ لیکویډیټي کوم ځای راځي تیار په نظر کې ونیسئ ښه چې بیا زه تاسو ته ښیم سیل سایډ لیکویډیټي موږ لپاره کوم ځای راځي سیل سایډ لیکویډیټي بیا موږ لپاره دغه ځای راځي ټیک شو کوم ځای دغه ځای زموږ ستاسې سیل سایډ لیکویډیټي شو هلته بای سایډ لیکویډیټي واخیستل شوه نور به څه کېږي نور به مارکیټ بیرته سیل سایډ لیکویډیټي پسې راځي دغه نقطه زموږ ستاسې څه شو سیل سایډ لیکویډیټي شوه خو چې کله دغه چینج وشي
چې کله دا چینج وشو بیا دا ځای زموږ اساسي څه شو دا زموږ اساسي سیل سایډ لیکویډیټي شو او دا لیکویډیټي واخیستل شي. اوس شاید داسې کار وشي چې مارکیټ دا بای سایډ لیکویډیټي اوس لپاره وانخلي او همداسې راشي ښکته دوام ورکړي او دا ځای واخلي، نو دا بیا زموږ اساسي لپاره سیل سایډ لیکویډیټي نه ده. چې هر کله د بای سایډ لیکویډیټي واخیستل شوه نو موږ تاسو په مارکیټ کې وایو چې مارکیټ څه کار کا، یو لیکویډیټي واخله بله ټارګیټ کړه، یوه واخله بله ټارګیټ کړه، یوې چې واخیسته بله پسې څه کوي بله پسې ځان رسي. چې دا چینج وشو مارکیټ په څه کا، مارکیټ کله دا چینج اف کرکټر موږ سره وشو دلته به موږ لپاره مارکیټ څه کړي یو اف جي به مارکیټ لازمي موږ دپاره پرېښي. مارکیټ څه چل کا، مارکیټ بیرته راځي او خود همدغه اف جي ته مارکیټ څه کا، مارکیټ پول بک کا او بیرته راځي مارکیټ په دغه مسیر څه کا، په دغه مسیر باندې مارکیټ خپل حرکت دوام ورکوي تر څو د سیل سایډ لیکویډیټي څه کا، د سیل سایډ لیکویډیټي موږ سره واخلي. نو په دې هیله چې تاسې د بای سایډ او سیل سایډ په لیکویډیټي موضوع باندې څه شوی پوه شوي یاستئ. که بیا هم د بای سایډ لیکویډیټي او په سیل سایډ لیکویډیټي باندې تاسې نه یاستئ پوه شوي نو ضرور کمنټ وکړئ یا راته میسج وکړئ. په واتساپ ګروپ کې ما سره یاستئ راته ووایئ چې موږ نه یو پوه شوي، او که چیرته پوه شوي یاستئ نو په کمنټ کې ولیکئ چې بالکل پوه شو. که ښه پوه شوي یاستئ ولیکئ چې 100% پوه شو، که لږ مطلب کم شوي یاستئ فیصدۍ نګاه نه ولیکئ چې دومره پوه شوم دومره. زه به بیا انشاءالله بار بار تشریح کوم. اوس په دغه ځای کې کوچني ټایم فریم کې تا په دې ځای باندې هم بای انټري کولی شو، صحیح شو چې په دې ځای تا بای انټري کړی تر دې ځای پورې چې تا هولډ کړی وی په دې فیجي مې تا بای انټري او دغه ځای ستا سټاپ لاس وی دا کوچنکه سټاپ لاس ستا ټي پي به څومره غټ حرکات و تر دې ځای پورې لا مارکیټ ستا ټي پي ته هم نه رسېدی، تر دومره حده پورې مارکیټ تا سره مخ ته تللی شو. نو په دې هیله چې په دې موضوع باندې د سیل سایډ د بای سایډ لیکویډیټي په دې موضوع باندې به تاسې پوه شوي یاستئ او یو څه مو ترې زده کړي. بیا هم کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ په ایکول های ایکول لو رینج او ټرینډ لاین لیکویډیټیانو باندې به خبره کړو. ډېره مننه.